موږ د سخت ذلیل کړلو، سخت برباد کړل پښتانه، سخت بې وسه کړل، بې انتها ظلم د وکړه د په خاوره. په دې زموږ په ټول 1500 کاله تاریخ کې داسې جبر ظلم زموږ د پښتنو سره چا هم نه دی کړی لکه تا چې وکړو. زموږ اوس هم کورونه ډنګ پراته دي، زموږ اوس هم وطنونه بند پراته دي. تاسو خو امریکې د کابل سره نه وي کړي لکه تا چې زموږ د دې وطنونو سره وکړل. ستا بازارونه ړنګ شول، ستا عزتونه لوټ شول، ستا ځوانان ورک شول، ستا د سپین ږیرو پګړې موږ د هرې په وینې کښې پټې ول په ول ولیدې. بیا هم لا داسې پښتانه دي چې په کورونو ناست دي. یو داسې د شرم او ضلالت کیسه وي چې انسان سوچ وکړي چې که دا وشوه بیا به راوځم. کومه نه وشوه؟ موږ اوس هم لا یارېږو. په څه یارېږئ؟ په څه یارېږئ؟ ستاسو کورونه خوړی دي، ستا وطن خو غرق دی. څه به در وکړي نور؟ دا تیرا 15 شپېته ماشومان مو هېر شول چې په جېټ بمبارو کښې ړنګ وي، مړه پراته وو، شهیدان پراته وو. کوم څه نه دي در سره شوي؟ په مرګ یارېږئ؟ نو ایمان مو په فوجانو په طالبانو راوړی دی که ایمان مو په خدای راوړی دی چې مرګ ده نه په لاس کې دی؟ په غیرت باندې یو سیکنډ ژوند خدای نه درته کوي. د علما نه تپوس وکړئ، نه په دوسي باندې ستا ژوند زیاتېدی شي. په خپله خاوره ننګ او غیرت دا زموږ د پلارونو او په نیکونو په وینو کې پاتې شوی دی. که هغه وینه ویره پکې موږ په تا ننګ کوو، چې په هغه وینه ولاړ وو، په هغه تاریخ ولاړ وو، موږ به په خپله خاوره ننګ کوو. د دومره مجبورۍ، د دومره بېوسۍ باوجود هم زموږ په بربادي کې خلکو خپل ډالر ګټي. نن جرنیلانو په اسټرالیا کې جزیرې اخیستې دي، والله که په خپله تنخواه اخیستې وي زموږ په وینو یې اخیستې دي. موږ مزید په خپله خاوره آباد ژوند غواړو. موږ د پښتونخوا وطن په لر او بر وطن کې د کابل نه د پېښور سره، د پېښور نه تر کویټه پره د پښتنو سوله ییز ژوند غواړو، امن غواړو، روغتیا غواړو. پښتنو چې کوم حالات زه وینمه، کوم بوی راځي د دغو خلکو د خولو نه، هغه دا ښایي چې بل جنګ را روان دی دې خاوره ته. بیا بربادي درته راوړي، بیا تباهي درته راوړي، بیا به خبرونه اورې چې کوکي خیل تباه شول، بیا به خبرونه اورې چې په پنجاب کې 11 موټروې جوړې شوې، بیا به خبرونه اورې چې باړا بازار میرانشاه لوی سم او میرعلي ړنګ شول، بیا به خبرونه اورې چې په ملتان او فیصل آباد کې آبادۍ جوړې شوې. ستا د خاورې په بربادۍ به بیا آبادۍ روانې وي. موږ تعصب نه کوو، بیا درته وایو د پنجابي سره د نسل په بنیاد زموږ تعصب نشته. تور دی، سپین دی، زیړ دی، کړ دی، سور دی، خدای شکل ورکړی دی. زما په دې تعصب نشته. زموږ د خاورې په بربادۍ د بل چا وطنونه جوړول، جرنیلان خپل ځانونه جوړول، دلته جنګونه راوړل، په جنګونو کې عام پښتانه وژل، که د پولیس لخوا دي، که په اف سي کې دي، که په لیویس کې دي، پښتانه ورته مخته کړه. پښتنو ستاسو د قسم وي چې د دې دپاره په اتفاق شئ، د دې دپاره اتحاد وکړئ. مه یارېږئ، او الله په یره کې ستاسو خلاصون نشته. تاسو نشئ د یرې په وجه خلاصېدلی. تاسو به په خپل ننګ، په خپل غیرت ځان خلاصوئ. نن دا پالیسۍ موږ وینو، په سترګې یې وینو چې تېر هم برباد شو، پړ هم پښتون و، مړ هم پښتون و، بیا هم د غلو به درته راوړي. خو دې ځل انشاءالله تحریک جوړ دی. 2.5 کاله کېږي جیلونه مو وخوړل، وینه مې توی شوې، په دا ککریو د هرې خدو ګولۍ ووتلې. خو دا پي ټي ایم ځوانان په شا ولاړل، اوس هم ورته ولاړ دي، بیا به هم ورته ولاړ وي چې د خپلې خاورې دپاره چې جیل نشي خوړلی، سخته نشي تېرولی، د دغې خاورې وبس کلګې په تا شرط. پښتونخوا وطن، پښتونخوا وطن، کوکي خیل، کمبر خیل، ملک بن خیل، زخا خیل ټول پرې ځان